آیا موږ خپل دماغ صحیح استعمالوو که صحیح نه استعمالوو؟ دا اندازه به موږ ته څرنګه لګېږي چې موږ اوس خپل دماغ په صحیح طریقه باندې استعمالوو که په صحیح طریقې نه استعمالوو. چې څرنګه یو لرګی وي هغه متواتر استعمال چې نه راځي په چې باندې پروت وي نو دته ونه ولګېږي. چې څرنګه یو اوسپنه متواتر استعمال چې نه راځي په چې باندې پرته وي هغې ته هم زنګ ولګېږي. دغرنګې موږ دماغ هم وي که دا موږ متواتر په صحیح طریقې باندې استعمال نه کړو نو دو ته هم زنګ ولګېږي. تاسو به کتلی وي که په یو تالاب چې ډېرې مودې پورې اوبه ولاړې وي او نوې اوبه نو سره شاملېږي بس هغه زړې اوبه په تالاب چې ولاړې وي نو د دغو اوبو انجام به څه وي؟ یقیني خبره ده چې دا اوبه خرابېږي. جنګالونه به نیسي، مختلف قسم شنه جنګالونه به نیسي او دې نه ماسیوا دا اوبو ته به هغه شیان راځي، هغه زهریله شیان به ورته راځي چې کوم زهریله شیان په اوبو چې اوسېږي. په دغو ولاړو اوبو چې به دو ته به ماران هم راځي، چنګښې به هم ورته راځي، کتلۍ به هم ورته راځي. نو یو خو به دا اوبه خرابې سي، جنګلونه به وچي او بل دې ته به ټول زهریله شیان هم راځي. دغرنګې موږ دماغ هم وي که دا موږ صرف تر زړو تجرباتو او معلوماتو پورې محدود وساتو، نوې زده کړه، نوې تجربه، نوی مهارت، نوی هنر نه زده کوو، دې ته تیار هم نه یو، بس په هغو زړو معلوماتو باندې هغو زړو تجرباتو باندې گزاره کوو او هغو پورې محدود ساتو، نو دا هم دغسې د جمود اوبو شکار سي. څرنګه دا اوبو په جیب باندې ولاړې وي که نه، دا جمود شکار سي، په جیب باندې بس دغسې ودرېږي، جنګلونه ونسي. دغسې موږ دماغ وي دا هم جمود شکار سي، زنګن سي. هر چې څوک وي چې کله د دماغ جمود زده سي که نه، په جیب باندې ودرېږي نو دته خپل عقل داسې محسوسېږي چې زه ډېر عقلمند یم. خلکو ته اندازه لګي چې دا عقلمند نه ده. په ده باندې هغه چنګښې ولئ، هغه تالاب وله چنګښې وي که نه، چې تالاب چې ګډ رئیسي دا وایي جوړه بس ټولې دنیا چکر مې ولګولی، دا ټوله دنیا دغې تالاب پورې محدوده ساتي. حالانکې دنیا خو نور هم ستره وي خو که دا له دې تالاب نه ووځي، دا جمود شکار چې څوک وي که نه هغه هم دغسې وي. هغه ته دا خپل عقل چې کوم وي دا ډېر غټ ښکاري. ولې چې باره خو دی وتلی نه وي، نوره زده کړه خو ده کړې نه وي، نوی مهارت خو ده حاصل کړی نه وي، دماغ یې بس هغو معلوماتو پورې، هغو زړو تجرباتو پورې محدود کړي وي. خو سوال دا ده چې موږ ته به دا اندازه څرنګه لګېږي چې آیا موږ دماغ د جمود شکار دی که نه، موږ خپل دماغ صحیح استعمالوو او که نه. یو څو علامات دي چې که دا علامات سرته په موږ چې موجود وو نو موږ دې پوه سو چې موږ دماغ صحیح نه استعمالیږي، موږ دماغ جمود شکار دی، جمود زده دی، په جې باندې ولاړ دی. اول دا کس په زده کړه نه کوي، دا په جې باندې بس ولاړ سټیل مې خوندې. دا د چې کله نوې زده کړه راځي که نه، نوی چلنج ورته مخته کېږي یا داسې بل څه شی وي چې نوی وي، دا به له نوې زده کړه نه ډارېږي، خوف محسوس کوي. دا به څوک کوي؟ دا خو دومره مشکل کار ده، دا خو زه نسه کولی. اول به دی بهانې جوړي، کار ته به ده لا قدم هم نه اخیستی، کار نه مخکې به دی دومره خوف او ډار محسوسوي. نو نوې زده کړه به دا کس نه کوي. اول دا نشانې به وي چې نوې زده کړه به نه کوي. دوم به دی لیک او نالیک دواړه دا پیدایشي ګڼي. دی به دې خبرې ته تیار نه وي چې چیرې یو داسې راځي چې هغه فطرتي عقلمند وي، نور دا چوره چې دا دوره ذهین جوړ سوي وي، دو محنت کړی وي، دو زده کړه کړې وي، دو تجربه کړې وي، دی دې خبرې ته تیار نه وي. دی به وایي لیک او نالیک دا دواړه پیدایشي وي، قدرتي وي. دوم علامت په ده چې په دغه وي. دریم دی به هرې خبرې ته، هرې واقعې ته په یو نقصان نظر ګوري. که ماضي چې چېرته په تیر وخت چې د چېرته یو نقصان خوړلی وي که نه، نو دی به ټولو واقعیو ته په هغه نقصان نظر ګوري. حالانکې هره واقعه خپل رنګ لري، خپل هره مسله شاته دی خپل په هغه باندې هغه لري. دا لازمي نه ده چې موږ سره په یوې واقعې چې موږ یو نقصان وخورو بیا به واړه واقعې هغسې چې واړه خلک په هغسې نقصان پسې خوري. دا د هر سړي په تجرباتو او عقل باندې دارومدار وي. نو دا کس چې کوم کس دماغ په جې باندې ولاړ وي
دا به ټولو واقعیو ته په یو نظر ګوري، دا په مختلفې زاویې نه ورته ګوري. څلورم به دا کس د خلکو په افوا باندې د خلکو رسم و رواج باندې ډېر زیات اعتماد ساتي. خپل تحقیق چې کوم دا لا خپله چې کوم ذهني سطح ده هغه به نه استعمالوي. دا به د خلکو په افوا باندې د خلکو رسم رواج باندې ډېر زیات یقین ساتي چې خلک په کومه باندې چې که صحیح روان او که غلط روان دی پسې. هغه یو ډېر مشهور حکایت ته تاسو تر مخ پتې اصلی هم وي په مختلف ځایونو چې مختلف قسم باندې لیکلی اصلی ده چې په یوې پنجرې چې 5 بیزوګانې بند وې نو پورته لاس ته یې 2 ته کیلیر جڼولې وې، یو داسې پړسنګ یې ورته لګولی او په هغه پړسنګ باندې به بیزو پورته ختله بیا به یې کیلې خوړلې. خو چې څرنګه به بیزو پورته ور وختله نو په کاتر باندې به باران شو، رسله اوبه پر روانې شولې. چې څرنګه به یو بیزو پورته په پړسنګ باندې کیلو ته ورختله په کاتر باندې به اوبه را روانې شولې. نو دا کاتولو دا وګڼله چې دا په پړسنګ باندې ختل دا کیلې اخیستل نه دي، دا موږ دپاره سزا ده. بیا به چې کومه بیزو په پړسنګ باندې ختله دا نورو به حمله په وکړله چې دا خو موږ دپاره سزا ده، بیا اوبه را باندې راځي. نو چېشتنې چې وکړله چې د پورته نه چې کومې اوبه وې دا یې په بند کړلې او دغو زړو بیزوګانو چې یوه بیزو وباسله او بله یوه نوې بیزو ورته راوستله. بیا به چې هغه زړو بیزو په چې پړسنګ باندې به کومه ختله په هغو باندې به یې حمله کوله، هغه نوې به حمله ورسره په کوله. هغې ته دا پته نه وه، اوبه را پورته لاسته اوبه راتلې نه په خو هغه زړو به چې حمله په کوله نوې به هم حمله ورسره په کوله. دغسې یوه بیزو یې بدلوله حتی چې واړه بیزوګانې هم بدلې کړلې او له پورته نه اوبه هم په راباندې وې. خو دې باوجود به بیا چې کومه بیزو په پړسنګ باندې ختله واړو به ورسره حمله په کوله. دا پته خو چاته نه وله، دا تحقیق خو دوی کولی نستی که نه چې دا موږ حمله ولې په کوو. اوله خو چې کومو بیزوګانو حمله په کوله دې له وجې کوله چې پورته لاسته به اوبه پر روانې شلې، شاته خو اوبه هم بند وې، بیزوګانې یې واړه چینج کړې خو حمله هغسې شروع وه. نو دا کس په د هرې افوا باندې بغیر تحقیق باندې اعتبار ساتي. پنځم به دا کس تخلیقي صلاحیت کمزوری وي، دا به نوی شی نسي ایجاد کولی. دا که مستري وي او که درزي وي دا به بس په هغو زړو طریقو باندې بس هغه زوړ پړدوګ او هغه زوړ کمیس ګنډي په نوې طریقو باندې یو داسې یو نوی ډیزاین به دی نسي ایجاد کولی. نو دا تخلیقي صلاحیت هم د کمزوری وي. که چېرته دا علامات په موږ چې موجود وي نو موږ دې پوه شو چې موږ دماغ جمود شکار دي او موږ دماغ په صحیح طریقه باندې نه استعمالوو.